انسانیت چیرته دی؟ نن مې له یو پخواني همکار توماس سره ولیدل چې له 3 میاشتنۍ دندې وروسته د سره صلیب له خوا له غزې څخه بیرته ډنمارک ته راغلی و. د هغه مېرمنه تراسیا چې زما نږدې دوستانه ده ما ته له مخکې نه ویلي و چې توماس له ذهني ګډوډۍ سره مخ شوی دی. لاړم چې احوال یې واخلم او ملاتړ یې وکړم. کله چې مې توماس ولید ټکان مې وخوړ. د یوازې په 3 میاشتو کې 18 کیلو وزن بایللی و. سترګې یې له درده ډکې وې او څېره یې وچه، رنګ پیکه او جړ ښکارېده. د غزې له حالاتو یې راته کیسه وکړه. هغه په داسې حال کې چې په خپه، ورخطا او اندېښمنه سترګو نیغ راته کتل وویل: پوهېږئ ان ماشومان نور د ژړا وس نه لري. هغوی دومره انرژي نه لري چې وژاړي. میندې یوازې په پوستکي او هډونو کې پاتې دي. هر څه چې ترلاسه کوي خپلو ماشومانو ته یې ورکوي. سړي له پښو پاتې بېواکه بیچاره شوي دي. د وژونکې تودوخې او دردناکې چوپتیا سیوری هر ځای خپور دی. که یو غږ راځي هغه د اسرائیلي جنګي الوتکو د بمبارۍ غږ دی چې د بېوسه خلکو پر ویجاړو شویو کورونو بمونه غورځوي. دویم غږ چې د مرګونې چوپتیا پرده ماتوي د میندو ژړا ده. موږ ته خواړه له مصر څخه راتلل خو ما دومره خواړه خوړل چې ژوندی پاتې شم. نور مې هغه ماشومانو ته ورکول چې زما د اوسېدنې ځای تر شا باپلیکه کې ولاړ وو. ما زیاتره وخت یوازې اوبه څښلې. باور وکړه خوب مې سترګو ته نه راته. باور وکړه خوب زما له سترګو تښتېدلی و بلکې یوازې ویره، تراه او یو ویجاړ او ډله ییز قبر ته ورته ځای. همدې سره چې تراسیا خبرې کې ورولوېده ویې ویل: بس ده، همدومره دې بس ده، د نن لپاره کافي ده. ډاکټرانو ورته ویلي چې باید د غزې د پیښو په اړه خبرې هېڅ ونه کړي. ما توماس غېږ کې ونیو او له کوره یې ووتم. توماس دا مهال د ډېرو سختو روغتیایي درملنو لاندې دی.